14 کاله مخکې مې له پلار سره زړه بدګي راغله. ماسپښین مهال و، موږ دواړو یو بل ته تېرې زیاتې وکړې. زه ځوان وم، ګنه دا مسله دومره جدي نه وه چې خوا مې دې پرې بده شوې وای. بس هسې احساسات مې په عقل غالبه وو. نه مې غوښتل چې د پلار له جوابه پاتې راشم. پلار مې هم زما په څېر جدي، اندېښمن، سودایي و او زړه یې ډېر نازک و. له زینو په تیزۍ سره راغی او ښه کلکه څپېړه یې مخته راکړه. له غوسې سور او شین واوښت. په رېږدېدلې لهجه یې راته وویل: په کلي کې ستا په څېر سپین سترګی مې نه دی لیدلی چې خپل پلار سره ژبه واړوي او د پلار په وړاندې ودرېږي. همدې څپېړې، همدې خوابدۍ او همدې لانجې زما پر مخ د برخلیک نوې دروازې پرانیستې. نور مې هیڅ ونه ویل. د شپې ناوخته لاندې خونې یعنې تلخونې ته ننوتم. د پلار واسکټ مې په دیوالونو راځړېدلی و. د پلار جیبونو ته مې لاس ور وړ. دقیق مې حافظه کې نه دي پاتې چې څومره نغدې پیسې وې، خو دا مې په یاد دي چې د همدې ورځې په پرون یې پسه خرڅ کړی و. د پلار له جیبونو مې هر څه راواخیستل. سهار مو له اذان له کوره ووتم، همداسې روان شو. کور رانه سوکه سوکه لرې کېده. بیا مې ورو ورو کلی پناه کېده. له کوره لرې شوم، له کورنۍ هم پناه شوم. بالاخره له ښاره هم ووتم. په هغه لارو مې سترګې خښې شوې چې کلونه وړاندې مې پلار پرې تللی و. د ایران، زاهدان، تبریز او اصفهان ته ورسېدم. نه پوهېږم چې زما له تښتې وروسته به مې په کورنۍ کومې ورځې راغلي وي. په دې هم نه یم خبر چې د کور کلي په وړاندې به مې کورنۍ څومره سپکه شوې وي. په دې هم نه یم خبر چې پلار به راپسې څومره ځایونه لټولي وي. څومره ناکراره شپې به یې له اندېښنو سره رڼې تېرې کړې وي. خدای خبر چې مور به راپسې څومره له ځوره زړه خوړلی وي. خو د دې تېښتې د نفسګیره داستان زور یوازې ما حس کولی شو. احساساتي ځوان وم او تجربه مې ډېره خامه وه. د همدې خام باور او سرتنبګۍ له مخې مې مسیر نه و معلوم. بس ځان سره مې منلې وه چې ځم هر ځای ته چې لاړم. 4 کسیزه کورنۍ مې درلوده. دې کورنۍ کې زه وم، مور مې وه، پلار مې و او 11 کلنه خور مې وه چې مریم نومېده. د ژوند د زړه تنګون په سختو لارو کې مې ټول هیر کړل. خو کله کله به مې د مور څېره سترګو ته ودرېده چې راته به ویل: زویه، د پلار په وړاندې د غږ مه جګوه. مور ته مې هم کومه اندېښنه نه لرله. له ټولو نهایت خفه او خوابدی وم. له دې کشمکشونو 5 کاله واوښتل. دا چې له ټولو خفه وم، د دې ستړي کلونو په اوږدو کې مې د خپلې کورنۍ د هیڅ غړي سره هیڅ ډول اړیکه نه لرله. په یوه ګوښه ځای کې په یوه کارخونه کې مې د غالۍ اوبدلو کار پیل کړ. د ځان، وطن او کورنۍ په هکله مې چا سره بحث نه کاوه. نه مې کورنۍ ته د ډاډ لپاره کوم لیک ولېږه. ان له خپلو قومیانو مې هم ځان څنډې ته کړ. هلته چا نه پیژندم، څوک نه پوهېدل چې زه څوک او له کوم ځایه راغلی یم. ښایي کورنۍ مې هم منلي وي چې زه نور ژوندی نه یم. ښایي د دوی زړونو کې زما لپاره کوم ځای نه و پاتې، ځکه دوی هم څوک نه و پوښتلي چې محمد چیرې او څنګه دی. بیا به مې هم ځان ته ویل: نه نه، داسې نه ده. زه د مور نازولی زوی وم، په پلار هم ګران وم، ځکه زه یې یوازینی نارینه اولاد وم. زموږ ټولنه کې د زوی لرل د بقا او پایښت په معنا ده، ځکه چې څوک زوی نه لري د هغه مال میراث وي. خو راته د یو نیالګي امید درلود چې سختو ورځو کې د دې نیالګي سیوري ته به پناه راوړي. زما د تېښتې پیښه یو تصادف و چې ما یې اټکل نه و کړی. د دې ذهني کشمکشونو برسېره مې ځان همغسې په څنګ نیولی و. نه مې غوښتل له کورنۍ سره کوم اړیکه ولرم او نه هم د دې لیوال وم چې څوک مې احوال وپوښتي. 15 کاله مې په یوازیتوب کې تېر کړل. نه پوهېږم چې ما مې پلار ته ولې دومره زجر ورکړ. نه پوهېږم ما له هغه د څه شي غچ او انتقام اخیستل غوښتل او ولې مې زړه د کینې له اوره داسې ورته پړسېدلی و. په دې کلونو کې مې یوه ورځ هم زړه ښه نه کړ چې یوازې همدومره ورته ووایم چې پلاره، ژوندی یم، مورې، زه دلته یم او زه ښه یم. بس همدومره ویلو ته مې خوله نه جوړېده. څومره ماشومانه ضد نیولی وم چې مې خپل پلار ته دا ډول زجر ورکړ. یو وخت د اروپا لارې اسانه شوې. د کډوالو د یوې څپې سیل په اروپا ورمات شو چې زه هم د دې کډوالو یوه برخه وم. د دې لوی سفر موزې مې کلکې پښو ته واچولې. له یو اوږده مزل وروسته د اروپا په دروازو ورننوتم. ایټالیا ته لاړم او هلته راته د هغه ځای تابعیت راکړل شو. د یو انسان په توګه مې درناوی وشو. نوې لارې او نوې ارزوګانې مخته راغلې. نوي خلک مې ژوند ته راغلل. په دې رنګین ښار کې مې هغه له خټو د جوړ کور رنګین رنګ ونه لید. د مور، پلار او خور هجر راته ژوند خوره بې رنګه او پیکه کړی و. څه وخت له همدې رنګین ژونده ستړی شوم. د مور، پلار او خور یاد زما په هوساینو سیوری غوړولی و. نه پوهېدم چې هغوی به چیرته وي. مریم به اوس ځوانه وي، هغه به څنګه وي.
کورنۍ به مې ښه وي او که نه همدې اندېښنو په مخه کړم. اوس مې د هغه عقدې اور سوړ شوی و. نور مې له کورنۍ او خپل قوم کینه نه کېده. هر څه مې هېر کړي وو. دا هېرول هلته شوني شول چې زه یوې بلې ټولنې ته ننوتم او په یوې بلې ژبې غږېدل مې پیل کړل. او بیا کله چې د یو کال بېلتون پر جریان کې د څوک د یوې شېبې لپاره په زړه راونه ګرځي نو طبعا دوی ستا لپاره مړه دي. یو ورځ چا وپوښتلم چې افغانستان کې د کورنۍ شته؟ نو بې له ځنډه مې وویل چې نه لرم. یوه شیبه مې سر ګریوان ته کوز کړ. ځان سره مې وویل هو، وطن کې کور او داسې معصومه کورنۍ لرم چې ډېر بېباکه او احمقانه ډول مې یوازې پرېښودل. او بیا مې دوی هیر کړل. هیڅ مې د دوی په حال فکر ونه کړ چې دوی به څنګه وي، څه حال به یې وي. بله ورځ کار ته ووتم. ژوند همداسې تېرېده لکه سړی یوازې په دې دنیا کې خپل د ځان لپاره فکر کوي، د بل چا هیڅ اندېښنه ونه لري. همدې بې تفاوتۍ کې شپې او ورځې اوړېدې چې تېر کال زما د تېښتې او فامیل سره زما د اړیکو د پرېکون 15 کال پوره شو. یو سحر مې د خپلې خونې زړېدلې پردې راونغاړلې او له کړکیو مې یوه شېبه بیرون وکتل چې زه یې د تېر ژوند کور او فامیل خاطرو ته یوړم. کتل مې چې ماشومان د باران تر شبنمي څاڅکو لاندې لوبیږي. مور او کورنۍ مې سترګو ته ودرېدل. د دوی د یادونو د طوفان هجوم مې خونې او زما ژوند کې غوغا ګډه کړه. یو ورځ د اسمان لمن وریځو پوښلې وه. د باران پاسته څاڅکي راورېدل او د ونو پاڼې ورته نڅېدې. د باران همدې څاڅکو لاندې یوه کورنۍ چې مور پلار او اولادونه وو په لوبو اخته وو. باران د څو شېبو لپاره ذهنن خپل کلي ته یوړم او هلته خپل د خټین کور د دیوالونو تر څیرمه تم کړم. یوه شېبه همدې تصور کې وم چې زه د خپل خړ کور خواته د باران څاڅکو ته ولاړ یم. کله مې مور ته غږ وکړم او کله خپل خور مریم ته نارې وهم او په دې سره مې غریو ونیسي. دا له معجزې کمه نه وه چې له 15 کلونو وروسته مې د کورنۍ د مینې طوفان په زړه راننوت. زړه او ذهن مې کلي کې و. خپلې کورنۍ پسې زړه تنګون سخت پسې راخیستی وم. په هغه ورځ له کوره ونه وتم. کار ته هم نه شوم لاړ. ټوله ورځ مې وژړل او ښه په چیغو چیغو مې وژړل. سر مې له دیوال سره وجنګوه او هر څه رانه تاوېدل. د ژوند ټولې خاطرې مې له سترګو تاوېدې. د کلي د تیږو او لرګیو پسې خپه وم. د کلي هغه خټین کورګی مې ذهن کې و او پلار به مې همیشه د همدې کورګوټي په زینه ناست و او ما ته به یې خوشکې کولې. بیا به مې مور راغبرګه کړه چې هلکه پلار سره د خبرې مه اړوه. زما ذهن سوال و او همدې پوښتنو پسې راخیستی وم چې وخت یې نه دی چې باید کور ته لاړ شم. آیا ما بد نه دی کړي؟ آیا شونې ده چې کورنۍ په بد حال کې پرېږدم او بې چورته ژوند وکړم؟ د دې پوښتنو په جواب زه هم نه پوهېدم. په دویمه ورځ لاړم وطن ته د تګ لپاره مې ټیکټ وکړ. اوس همدې کشوګیر کې یم چې زما تګ منطقي دی او که نه. کورنۍ پسې زړه تنګون مې تش احساسات دي که نه. د پرواز شېبې ډېرې سختې وې خو ما خپل نهایي تصمیم نیولی و او تادي مې درلوده چې څومره زر کېږي باید لاړ شم او له پلار نه مې د احساساتي چلند بخښنه وغواړم. باوجود د دې چې ډېر بد انسان وم، دومره عمر مې په ضد بېروخۍ او یوازیتوب کې تېر کړ. له ټولو مې لاس اخیستی و. د دې ټولو سربیره مې صبر ونه شو چې کابل ته ورسېدم. شپه تر شپه مې ټکسي تر خپلې سیمې د شهرستان ولسوالۍ پورې کرایي کړه او له چلوونکي سره مې تر خپل کلي خبره وکړه او بیه مې ورپرې کړه. ټوله شپه مو ستړی مزل وکړ. سبا ماسپښین ورسېدو. زموږ د کلي بڼه هغسې نه وه څنګه چې 15 کاله مخکې ترې راوتلی وم. ترې لاړم او تری تم شوم او بیا مې هېڅ ترې خبر نه درلود. د کلي بڼه بدله وه. خلک پکې بدل وو. زلمیان اوس د پاخه عمر خاوندان شوي وو او د پاخه عمر خاوندانو د زړښت په درشل ولاړ وو او د هغه وخت عمر خوړلي ټول په ابدي مرګ تللي وو. کله چې موټر کلي ته رالنډ شو نو چلوونکي ته مې وویل هغه څنډې خواته لاړ شه. هغه څو ونې چې درته ښکاري هغې څنډې ته خټین کور زموږ دی. زموږ د کور شاوخوا زاړه کورونه ټول وران شوي وو. په ځای نوې ودانۍ ولاړې وې چې له امله یې زموږ د کلي بڼه یو څه بدله برېښېدله خو یوازې زموږ د غربت جونګړه په خپل حال ولاړه وه. بادونو او بارانونو خوړلي دیوالونه د کړکیو اسماني رنګ او زما د ماشومتوب څلی همغسې په پخواني قامت ولاړ و. همغه کورګی چې په جلاوطنۍ کې زما تخیل ته کډه وکړه کټ مټ همغسې و. له موټره راښکته شوم. خلکو لیدلم خو چا نه پېژندم. څېرې مې بدلون کړی و خو زما همزولی نسل تر ما پاخه ښکارېدل. د وطن سختو ورځو پر څېرو ژور اغېز درلود. د سختو حالاتو تراژیدۍ یې په څېرو کې له ورایه مجسمې وې. زما پوستکی 10 کاله هوسا ژوندانه ځوان ساتلی و.
په هر حال ما هم څوک نه پیژندل. پیاده روان شوم. موټر چلونکي ته مې وویل زما غوټې راپسې راواخله. هغه غوټو کې مې یو څه ډالۍ او سوغاتونه خپلې مور خپلې یوې خور مریم ته راخیستي وو او خپل پلار ته مې هم ځان سره ځانګړی سوغات راوړی و. د هغه قهر او غصه مې هیره وه. د کور په انګړ چې راننوتم یو ناتوانه او کمزوری سپینګیری په برانډه کې ناست دی. وجود یې خپله سیکه بایللې، غټې چشمکې یې ایښې وې، د غږ اورېدو غوږۍ یې غوږونو کې ایښې وه چې تارونه یې ځوړند پراته وو. خواته یې ورغلم، پام یې راته نه و. ښه نږدې شوم چې ګورم پلار مې دی. څومره کمزوری شوی و. منډه مې کړه، په لاسونو یې ورپرېوتم، لاسونه مې ورته ښکل کړل، غاړه مې ترې تاو کړه. زما چیغو اسمان کوڼ کړ، فضا زما د کړیکو له اورېدو ډېره ناتوانه وه. په مخ مې ښکل کړ، غېږ کې مې ټینګ ونیو. په غریو نیولې غږ مې وویل ابا محمد یم. خو ابا مې هېڅ عکس العمل ونه ښودو. ښایي هغه نور د لیدلو او اورېدلو ځواک له لاسه ورکړی و. خو زه یې همغسې غاړه کې پروت وم. ژړا مې نه درېدله. زه یې ځان ته رانږدې نه شوی کړی. همداسې غلی او بې تفاوته ناست و. راسره ونه غږېده. زما په راتګ نه خوښ و او نه خوابه دی. همدې حال کې یوه ښځه له زینو راکوزېدله. ما فکر وکړ ښایي مور مې وي، خو زما اټکل ناسم وخوت. بلکې هغه ستړې ستومانه او تازه له کاره راستنه شوې مېرمن مې خور وه چې له ستوني یې همغسې بډ وهلي وو. زړې جامې یې پر تن وې، غربت یې څېره سېزلې وه. چې ما ته مخامخ شوه، یوه په زوره چیغه یې له خولې ووته او بیرته د زینو په طرف منډه واخیسته. چې خواته یې ورغلم ومې نه پېژانده. ټوله شپه ورته متوجه وم، خو دا همغه یوه او نازولې خور مې وه چې زما ناځوانیو د غربت د تناره لمبو ته پرېښې وه. مریم خبرې نه شوی کولی، ټول بدن یې لړزې پسې اخیستی و. د خپل ټیکري پیڅکه یې د غاښونو لاندې ټینګه نیولې وه او اوښکې یې همداسې بېواره د سترګو له کاسو ورېدلې. غېږه مې ترې تاو کړه. د مریم چیغو ځمکه او اسمان لړزول. غوښتل یې د 15 کلونو بېوسۍ او بېکسۍ راته وژاړي. غوښتل یې د 15 کلونو انتظار او ناهیلیو درد راته ووایي. غوښتل یې چې زما د بېروښۍ او ناځوانیو حال راته ووایي. خو غریو نیولې مرۍ یې نه پرېښوده. یوازې یې دومره ویل د ابا سترګو درپسې دید پرېښوده. غوږونه یې زموږ ساندو کاڼه کړل. تېر کال مور هم مړه شوه. مور مو نستی نا امیده یو غربت مړه کړه. بیا یې چیغو فضا ولړزوله. زما ذهن کې د قیامت جرس غږېده. د خور چیغې مې زما ذهن کې انګازې کولې. هغه په حقه وه. مریم په یوازې ځان ډېر درانه غمونه راکاږل. هغې نفقه ګټله. د مور له خوړو تر درمله یې هر څه برابرول. د کوڼ او نابینا پلار پالنه یې کوله. د خپل د ورک ورور د ویر بار یې په زړه بار کړی و. مریم د کورنۍ اخرنی امید و چې ځمکې یې کرلې، د خلکو فصلونه یې ریبل، کورنۍ ته یې یوه مړۍ ډوډۍ برابروله. د دې ټولو تراژیدیو سیوری یې په څېره کې غوړېدلی و. د هغې چاودې او سوځېدلي مخ هر څه ویل. د هغې له پرې شویو ګوتو او تڼاکو لاسونو دردونه څڅېدل. زه راغلم خو هر څه هغسې نه و. زه ډېر ناوخته راستون شوم.